د اسلامي امارت د واکمنۍ رسمیت پیژندنې په اړه بالاخره بل ګاونډي هیواد هم خپل دریځ روښانه کړ. ایران هم د نوموړي واکمنۍ رسمیت پیژندنې په اړه تازه څرګندونې کړې دي. آیا دغه هیواد به یا د واکمنۍ په رسمیت وپیژني؟ که په رسمیت پیژندل کیږي نو په کوم شرط؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي چې ایران به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خپله پریکړه د دغه هیواد د ملي ګټو او مصالحو پر بنسټ وکړي. د ایرانیو رسنیو د راپور له مخې هغه نن دوشنبه په یوه خبري ناسته کې د طالبانو رسمیت پیژندنې پر ایران د روسیې پریکړې اغیز او پاکستان ته د مسعود پزشکیان د سفر په اړه چې آیا د افغانستان په اړه یې کومه ګډه پریکړه کړې که نه پوښتل شوی و. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند زیاته کړې چې د هیوادوالو او دولتونو رسمیت پیژندنې پریکړه د هیوادونو خپلواکه فیصله ده او هر هیواد د خپلو ګټو او سیاستونو له مخې کوي. ایران وايي د افغانستان وروستي بدلونونه د ایران او پاکستان د چارواکو د لیدنو مهمه برخه وه او د افغانستان اوسنی وضعیت د دواړو هیوادونو لپاره ګډه اندېښنه بللې ده. په تیرو نږدې 4 کلونو کې یوازې روسیه لومړی هیواد دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ترهګرۍ روسیې ته د ګډو ګواښونو د له منځه وړلو مشروعیت لپاره په رسمیت پیژندلی دی. تمه کېده چې طالبان به وتوانیږي پاکستان، ایران او نورو سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو ته لومړی قناعت ورکړي او د اندېښنو په حل یې راوادار کړي چې دوی په رسمیت وپیژني، خو داسې نه دي شوي. که څه هم طالبان ظاهراً په خپلو څرګندونو سره ګاونډیو او سیمې ته ډاډ ورکوي چې ګډې اندېښنې یې حلوي، تعامل ته ورسره آماده دي او غوښتنه کوي چې له روسیې وروسته د رسمیت لړۍ نور هیوادونه هم پیل کړي. خو باور دا دی چې ترڅو طالبان کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، بهرنی مشروعیت یې ستونزمن دی او هیڅکله به له نړۍ سره رسمي تعریف شوي او سیاسي اړیکې ونه لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو منم.